بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمارونو په تیر شوی حلقه کې من د اول رکن په باره کې خبرې کړې چې په الله سبحانه وتعالى به ایمان څنګه راوړي هغه موږ پوره کړی نه. موږ به صرف دا ویلو چې ایمان په الله باندې چې راوړي په دې کې څلور خبرې راځي. اول دا چې الله سبحانه وتعالى په وجود باندې ایمان چې الله موجود دی، او دویم د الله پر ربوبیت باندې ایمان او دا لمن پوره کړی نه. نو د الله پر ربوبیت باندې ایمان لکه الله سبحانه وتعالى د الله په افعالو کې د الله په کارونو کې یو ګڼل یوازې ګڼل دي ته توحید ربوبیت وي، او په دې باندې ایمان ساتل واجب دي. لکه چې ته د عقیده ولري چې الله خالق دی، پیدا کول والا دی، الله رازق دی، رزق ورکول والا دی، او الله چې د مړ کول کوي، او الله چې د ژوند کول کوي، او الله نفع سړي لور کوي، او الله چې د نقصان سړي لور کوي. دا ټول د الله کارونه دي. خو دلته بل خبره او ضروري خبره دا راځي چې یوازې د عقیده ساتل چې الله خالق دی او الله رازق دی دا یوازې کار نه، دا یوازې نه پوره کېږي. د لپاره چې ته وایې چې زه مسلمان یم او زما د عقیده ده. کوم سړی چې صرف په دا اقرار کوي او توحید الوهیت نه مني، هغه به ان شاء الله مخې ته راځي توحید الوهیت نه مني، صرف دا عقیده ساتي چې الله خالق دی او رازق دی او الله پیدا کولو دی مړ کولو، نو دا چاله څه فائدہ نه ورکوي. یوازې ایمان چې به دې راوړي. ځکه چې د مکې د مشرکانو هم دا عقیده وه چې الله سبحانه وتعالى خالق دی رازق دی، او په قران کې په ډیر ځایونو کې دا راغلي دي. په ډیر ځایونو کې الله سبحانه وتعالى ولا ان سالتهم من خلقهم ليقولن الله. الله سبحانه وتعالى محمد صلی الله علیه وسلم ته وی اے محمد کو ته دونه چرته تاسو کې چې تاسو چا پیدا کړی نو دوی وایي چې الله. هغه د امنی د مکه مشرکین چې موږ الله پیدا کړی او خالق هغه دی، رازق هغه دی، مړ کول هغه کوي، ژوند کول هغه کوي. خداغو مشکله صرف په توحید الوهیت کې و. نو توحید ربوبیت یوازې منل چې دی دا څه فائدہ نه ورکوي. لازم به دې سره ټول توحید مني، او ان شاء الله مخې ته روان دي توحید الوهیت او توحید الاسماء والصفات. او په قران کې الله سبحانه وتعالى وی وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. نه راوړي دوی کې ایمان ډیر مگر دوی سره مشرکین. او د دې په اړه کې اکرمه رحمه الله غوي چې تفسیر کې چې تسالهم من خلقهم ومن خلق السماوات والارض فيقولون الله فذلك ايمانهم بالله وهم يعبدون غيره. اکرم رحمه الله کو ته چرته دي مشرکین ته پوښتنه کوي چې تاسو چا پیدا کړی، تاسو د رزق څوک درکې، ازمکه اسمانونه چا پیدا کړی، دوی چې الله. اکرم وی چې دغه د ایمان دی او د دې سره سره هغه د الله نه علاوه د نور خلقو هم عبادت کوي. دویمه خبره پدې کې اولوهیت الله سبحانه وتعالى په دې باندې ایمان راوړو. اولوهیه مطلب دا دی چې ته الله سبحانه وتعالى د هغه بندگان او افعال چې کوم دي په عبادت کې چې دی الله سبحانه وتعالى یوازې وګڼي. د الله د بندگان او افعال کوم دي؟ منځ او دس، روزه، زکات، حج. په دې کې الله سبحانه وتعالى یو ګڼل د توحید اولوهیت وي. او دلیل په دا دی الله سبحانه وتعالى وي والهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. او تاسو اله چې دی او اله مطلب دی معبود، معبودات وي چې عبادت کوي. الله سبحانه وتعالى وي چې تاسو اله یو دی لا اله الا هو الرحمن الرحیم. او بذلك الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. د الله عبادت کوي او د الله سره شریک مه جوړوي. او بذلك الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ندي پیدا کړی ما جنات او انسانان مگر د خپل عبادت لپاره. او په حدیث کې حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه پای کې رسول صلی الله علیه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. څوک چې په داسې حالت کې مړ شو هغه د الله سره بل شریک را بلو نو دا سره دا کس چې د جهنم ته لاړ. او هم دا توحید چې د پیغمبرانو را لګل شي. ځکه چې څنګه چې مخکې موږ سره تیر شو چې توحید ربوبیت د ډیرو خلکو ومنو. د مکی مشرکان داونه مخکې چې کوم خلکو د ټولو توحید ربوبیت منو. دا عقیده و چې الله پیدا کول کې، الله مړ کول کې، الله خالق دی او رازق دی. خو صرف دا عقیده په دې کې چې د ټول خبره جوړه دا چا نه منله. نو پیغمبران چې څومره مراغلي دي ډېر د دې دعوت پر غیر الله سبحانه وتعالى په سوار لسمه سپاره کوي ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من په هر یو امت کې خپل پیغمبر را لګلې ده څه لپاره؟ ان اعبدوا الله چې الله عبادت کوي، واجتنبوا الطاغوت او د هغه طاغوت نه لري شي. طاغوت مطلب چې د الله نه علاوه د عبادت کوي. نو دا چې د اصل له توحید الوهیت
ځکه چې دا د مکی مشرکین هم نه منو او ډیر مشرکین چې دي د نن سبا د وخت او تیر شوي وخت کې هغه به دا نه منو توحید ربوبیت. زیات خلک چې دی مني، زیات خلک چې دی هغه توحید ربوبیت مني، کوم مشرکین دي، کوم يهود او کنا نصارا دي، ټول توحید ربوبیت مني. خو مسله په دې کې دا غدا توحید الوهیت. د دې نه بعد راځي الايمان باسماء الله وصفاته، د الله په نومونو او په صفاتونو باندې ایمان راوړو. دا څلورمه خبره ده، موږ چې څلور خبرې په دې کې لازم راځي. د الله سبحانه وتعالى په نومونو باندې او په صفاتونو باندې ایمان دي سره راوړي چې کوم نومونه او صفاتونه الله په قران کې ځان لپاره ذکر کړی دي او پیغمبر ذکر کړی دي، نو هغه بوله ثابتو، او کوم چې د ځان لری کړی دي نفي کړی دي هغه به الله سبحانه وتعالى نفي کو. او ان شاء الله پر روانه حلقه کې پر روان درس کې به د تفصیل سره بیانو چې په الله په نومونو او صفاتونو به څنګه ایمان راوړو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.